په ډیورن کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ ناسته. سلام، وخت مو بخیر ملګرو. که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ تر پرونۍ جګړې وروسته چې دواړه لوري ته پکې تلفات واوښتل او انګور اډه لاره وتړل شوه، د طالبانو په غوښتنه نن غرمه دغه لار بیرته پرانیستل شوه. پرون سه شنبې ورځې په غرمه د طالبانو 15 کسیزه پلاوي په راتلونکي کې د دغه ډول شخړو مخنیوي لپاره له پاکستاني ځواکونو سره ناسته وکړه. دې غونډه کې د پرونۍ رامنځته شوې پیښې په اړه په تحقیقاتو هم هوکړه شوې ده. بلخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې مالیې وزارت وایي د کندهار سپین بولدک کې پاکستان ته د 15 المونیمو خښتو چې مجموعي وزن 2.3 ټنه کیږي د قاچاق مخنیوی کړی دی. د وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د پخواني تصمیم پر اساس له هیواده د هر ډول اوسپنې، المونیمو او نورو فلزاتو صادرول منع دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.